السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې د بیت الحرم څخه د مکې مکرمې څخه ځای څه لرې دی، نو بیا چې راځو کله ناوخته سي نو خامخا انسان دی د حرم دروازې بندې وي، لارې بندې وي، هلته پر روډ باندې خلک ولاړ وي، نو وایي دلته موږ لمونځ وکړئ. بیا یو مولوي صاحب چا پوښتنه کړې وه، هغه ورته ویلي وو چې دا لمونځ مو نه دی صحیح. محترمه تاسې دا د یهودو چمونه مه کوئ. د مولوي صاحب څه مو پوښتنه وکوله نو چې نه دی صحیح، بس هغه د مولوي صاحب خبره ونیسي چې نه دی صحیح. ته نه باره څه پوښتنې کوې، پر ما یم ګرځې، پر بل ملا یم ګرځې، نو نورو څخه به دې بیا څونه پوښتنه کړي. دغه پښتانه اوس عین کټ مټ لکه بن اسرائیل دا ډول هلاک کېږي. دا قوم به داسې هلاک سي د پښتون ژبه په مختمځه کې ورکه سي. بس دغه د بن اسرائیلو عادات په موږ کې را روان دي، سوکه سوکه سوکه. ملا چې پوښتنه مه کوئ، چې پوښتنه مو ځینې وکوله نو هغه د ملا خبره د ځان لپاره کافي وبولئ. هغه مسؤلیت اخروي هر څه د هغه ملا په غاړه دي. محترم فقهای کرام وایي د امام او د مقتدي په مابینځ کې که لار وه، لار وایي که یو کوچنۍ ګاډۍ کې تېرېدله، مثلا د خره ټانګه وه یا د آس ټانګه کې تېرېدله، دومره لار وه، یا موټر کې تېرېدی، دومره لار د امام او د مقتدي په مابینځ کې راله، یا د صفو د مقتدي په مابینځ کې راله، د دغه مقتدي اقتدا په امام پسې نه ده صحیح. البته که صفو په صفونه متصل وه بیا پروا نه لري، بیا دې خدای دې کړي چې 10 کیلومتره اخواته سړی اقتدا پسې وکړي، چې صفو په متصل وي، صفونه سره متصل وي، سره مښتي او اواز یې اوري، د امام حالت قوم باندې نه پټېږي. چې اوس په حرمینو شریفینو کې دي بعضې خلک په دا سږ کال موږ په دا برج ساعه کې وو، زما ملګرو به لا کله لوړ لمونځ کړی، ما لوړې مه کوئ، ځکه په مابینځ کې 18 منظره دي، که څو منظره مو په مابینځ کې دي، بیا لیفټ دی، له لیفټ بعد بیا لار ده، له لارې بعد بیا بله میدانې راځي. نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. مسلمانان بس په دغه خوشحال دي، وایي ومې کوي برایه، دا نور معلومېږي څنګه مې وکړي، څنګه وسو. نو زموږ مذهب دا دی چې په هغه وخت کې اقتدا نه سي کېږي چې صفوف متصل نه وي. البته سپینې ډبرې چې سوې دا په صحن کې د مسجد حرم دی، یعنې پناه د مسجد حرم ده. نو وایي که سړی په مسجد کې لرې له امامه ودرېږي یا په پناه د مسجد کې، په هغه کې وایي اقتدا صحیح ده، مکروه ده. یو سړی مثلا د ګړۍ د بلډینګ څخه راوځي، دلته ودرېږي، لمونځ دلته وکړي. که مخکې مثلا خلک نه وي، صفونه نه وي، میداني خالي وي، دی دلته یوازې ولاړ دی، دغه نو وایي مکروه دی، اقتدا صحیح ده. او دا چې صفونه راورسېږي بیا چې هر ځای صف وي، نو دا چې اوس دا د مسپلې له کبرې سره صفونه ولاړې، په مابینځ کې غټ غټ بلډینګان راځي، خلک دي یا د امام اواز اوري. نو محترمه زموږ ثواب په کار ده، که مو دغه په کار ده چې موږ په حرم کې جماعت وکړي، نو لمونځ سره وکړي، بیا عادک را وګرځوه او کوشش وکړي ځانونه ورسوي هغه ځایو ته چې صفونه متصل وي. فتاوی هندیه جلد اول صفحه 8 الفصل الرابع. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته.